نن ورځ درته د بزکشي په اړه باندې معلومات درکو چې دغه لیګ په افغانستان کې څنګه لغوه کیږي که نه لغوه کیږي. نو ویډیو سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل ته که نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. پرون ورځ د افغانستان ملي تلویزیون رهبرۍ پریکړه کړې وه چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بزکشي سیالیو لیګ چې ټاکل شوی وه څو ورځ نور هم دوام وکړي، وایي سبا به یې پای ته ورسوو. خو نن ورځ بیا د ملي تلویزیون او بزکشي فدراسیون په ګډه همغږۍ سره د بزکشي لیګ لغوه کړ. د ملي تلویزیون لوی رئیس اسماعیل میخیل وایي یاد مرض یو جدي ستونزه ده نو له پامه یې نشو غورځولی. موږ ته د خپلو وګړو ژوند لومړیتوب لري ځکه مو د بزکشي لیګ لغوه کړ. نو دا زموږ د نن ورځې راپور. د نورو دغسې جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.